نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب المراقبة باب دے په بیان د مراقبه کې مراقبه دې ته ویل کېږي چې یو انسان یو مسلمان دا عقیده وساتي چې الله رب العالمین ما ویني الله زما په زړه باندې خبردار دی رب العالمین ما ته ګوري زما یو عمل د الله نه پټ نه دی دې ته ویل کېږي مراقبه قرآن کریم کی اللہ عز وجل فرمائی کنا ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ پتا سبانے نگاہ باندے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا سورۃ نساء اول نمبر آیات دے نو د مراقبه معنی دا یو انسان دا عقیده وساتي چې الله عز وجل په ما خبر دی او الله ما ته ګوري نو دې باب کې بدا وایي چې ځان کې مراقبه احسان صفت پیدا کول احسان دې ته وایي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله خو دې ویني یعنی مراقبه دا تعبیر دی د اخلاص نه دا تعبیر دی د دینه چې یو سړی هر وخت الله په ځان حاضر ناظر ګڼي نو کدا صفت په منګ او تاسو کې پیدا شي آیا منګ او تاسو به دروغ وایو واده خلافی به وکړو خیانت به وکړو کلم به من داسې او ناروا عمل به ونکو او اصل منګ او تاسو کې دا صفت نشته دی امام نووي رحمه الله د خپل عادت موافق اول د قران کریم آیتونه راوړي به احادیث ما تاسو ته د ریاض الصالحین په درس کې دا ویلو چې ګورزه به صرف لفظي ترجمه د حدیث صحت ضعف مقصد دا بیانوم اخوا کمن تفصیل کوو د ریاض الصالحین په 15 کال کې تفصیل باندې نشه ختمولای ښه قال الله تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمائے الذي اللہ غزاد دے یراک چتائنی حین تقوم کل چت ودریگے وتقلبک فی الساجدین او استاوڑے دل راوڑے دل پسجدہ کونکو کے پدی حالتو کہ اللہ تعالی سورہ شعراء آیت نمبر 243 وقال تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمائے وهو معكم اينما كنتم الله تعالی تاسو سره د په اعتبار د علم فرض کې چې تاسو یې سوره حدید آیات نمبر اول الله زمنګ سره دی الله منګ ویني الله زمنګ د هر کار نه خبر دی وما تسقط من ورقه الله قرآن کې فرمایي کنه نرا غرزيږي یو پاڼه او نه یو دانه په یو تیرو د ځمکه کې مگر الله پاغه باندې خبر دی وقال تعالی الله تبارک و تعالی فرمای ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض الله غزاد دی چې نه پټیږي پاغه باندې څه شی په ځمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې سورہ ال عمران آیات نمبر 15 وقال تعالی الله تبارک و تعالی فرمایلی دی ان ربک لبالمرصاد یقینا ستارب په انتظارګاه کې دی په چونای کې مورچه کې تا تناس دی سورہ فجر آیات نمبر 14 وقال تعالی الله تبارک و تعالی فرمای علم خائنۃ الاعین الله پویږي په خیانت د سترګو او ما تخفي الصدور او پاغی باندې چې پټی سینې سورہ غافر آیات نمبر 19 والآیات فی الباب کثیرة معلومه آیتونه په دې باب کې ډیر دی او معلوم دي دلته یو تاسو کو مختصر غونته کې یعلم خائنة الاعین دا خائنته ولی منصوب او اعینی ولی مجرور وي یو کس جواب را کټول باواز نه کوي
خائنته دا وایي چې دا مضاف الیه دی. ټیک ده، خائنته مضاف شه، عیونی ته دی مضاف الیه شه. نو قاعده خدا ده چې کل مضاف الیه مرفوع، مضاف الیه خو مرفوعی. جواب راکئ. زنده باد. مضاف الیه مجروری کا، کل مضاف الیه مجرور، مضاف الیه همیشه مجرور باشد. ټیک شه، خدا خائنته ولی منصوب دی؟ دا راته وایه. مفعول دی د چا د پاره؟ نو د یعلمو فاعل څه شی دی؟ کم ضمیر دی په یعلمو کې؟ هو ضمیر چا ته راجع دی؟ الله ته. ماشاءالله. داسې هر ټکي ته سوچ کوئ ښه، چې کله ستاسو سوچ ته فکر و بیا به څه مشکل نه وي. واما الاحاديث، هر چې حدیث دی، فالاول اولنی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت دی. قال فرمایدا بینما نحن، یو وخت کې موږ ناسو، بینما نحن جلوس، په یو وخت کې موږ ناسو عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ذات یوم، یو ورځ. اطلع علینا رجل، الناس پراخ کار شمنګ باندې یو سړی، شدید و بیاض الثياب، تک سپینې جامې. طالب العلم دی، علم طلب کوي. سپینې جامې اغوستل سنت طریقه د حدیث کې راځي، البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. سپینې جامې اغوندئ، دا غوره جامې دي او په دې کې مړو له کفن ورکوئ. شدید سواد الشعر، تکتور ویختیو. ویخته ساتل سنت طریقه دا، خو بیا به د هغه د صفایي لحاظ کې داسې بنئ چې به په میاشتو باندې اینځي نه. حدیث کې راځي د الله پیغمبر وایي چا ویخته چې وي فلیکرمه، عزت دی ولو. لا یرا علی اثر السفر، نه ښکاره کېده په دې باندې اثر د سفر. طالب العلم باید صفا ستره، خچن پچن نه ښه. ولا يعرفو منا احد، نه پیژند زمنګ نه هیچا. حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم، تر دې چې نبی علیہ السلام ته کېناست. فاسند رکبتیه، نو خواره کړه زنګونونه الی رکبتیه. اسند یسند اسنادن، اصل کې په معنا د تکیه سره راځي ښه. اعتمد علیه، دا زنګونونه تکیه کړه. زنګونونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا کفه کې خودلو لاسونه ورغوي الا فخذه دغه پورون باندې، رسول الله پورونو باندې. وقال ویلی یا محمد، یا محمد رسته پته ولګي دا څوک و؟ سره جبريل وکنه، ځکه یا محمد ویلی دي. مخکې دې مسلې وضاحت کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یا محمد باندې یو صحابي आवाज نه دی کړی، الله ورته ویلی دي بندې دی. جبرائیل امین مکلف نو زمنګ په شریعت. منافقانو باندې یهود ورته یا محمد ویل، صحابه کرام په یا محمد आवाज نه دی کړی. ويخبرني من لا خبر را کان الاسلام، د اسلام په باره کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، اسلام دې ته چې تدا گواہی وکړي چې نشته د حقدار د بندګۍ سوا د الله نه، وان محمد رسول الله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول. ان تشهد، تشهد ولی منصوب دی، ولی ان سکی حروف، کم حروف دی چې فعل مضارع ته نصب ورکوي؟ څو حروف دي؟ ان ولن پس کی اذن ان چار حرف معتبر، نسب مستقبل کنن ان جمله دائم اقتضاء. ٹھیک شو؟ دا ښکاره خبرې دي ښه، دا داسې اسانې خبرې دي، خو صرف تاسو عادت کوم ورسره چې دې ته متوجه استئ، نو که بیا سخت تپوس وکړو مشکل به نه وي. وان محمد رسول الله، محمد را چا نسب ورکړی دی؟ ولې ان کم حرف دی؟ ان حرف دی د حروف مشبه بالفعل نه. ان با ان با انک ان لیت لكن لعل ناصب اسما ورافع در خبر ضد ما ولا. وتقیم الصلاة، د مانځه پابندي بکې. سوال دا دی تقیم ولی منصوب دی؟ وتؤتی الزکاة، زکات به ورکوي، دا ولی منصوب دی؟ وتصوم رمضان، د رمضان روزه بنیسي، دا ولی منصوب دی؟
وتحج البيت حج د بیت الله بکی ان استطعت الیه سبیلا کاغه ته طاقت د لارې لري. وسوجو آیت تقیم ولی منصوب زکه دا د اند لاندې دی ښه عتب د مخکې باندې کړ وان محمد رسول الله وان تقیم الصلاه وان تؤتي الزکاه وان تصوم رمضان وان تحج البيت. سوال لا دی مخکې ورزه قال ورطوی فرمایل صدقت رشتیا دی ویلې. صحابه کرام فرمای فاجبنا له من تعجب وکړي سړی نه یسلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ کوي او صدق به تصدیق کوي. قال به فرمایل فاخبرني عن الايمان مال د ایمان بارک خبر راکا. قال نبی رسول الله ورته لن تؤمن بالله وملائکته چې ته ایمان راوړې په الله او په ملائکه او کتبه په کتابونو او رسول په رسولان او یوم الاخر په ورځ وروسته وتؤمن بالقدر خیر ته ایمان راوړې په اندازه د خیر او شر او د شر باندې چې خیر او شر د الله تعالی طرفه دی. قال ورته ویل صدقت رشتیا دی ویل. قال به الفاخبرني عن الاحسان مال خبر راکا بار د احسان کې. قال ولن تعبد الله چې ته د الله عبادت وکې کنک ترا گویا کې تر لایلی فلم تکن تراو کتینی نه فینو یراک الله خداینی. قال به الفاخبرني عن الساعه مال د قیامت بارک کې خبر راکې. د قیامت قران کریم کې درې شنمونه ذکر شوی دي. یو نوم دی الساعه ساعه وخت ویل کېږي قیامت بم اچانک قائمیږي. قال نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل مل مسئولون د تپوس کړه شوی مسئول صيغه اسم مفعول ده عن هذا د ساعت مبارک قیامت مبارک به عالم ډیر په من السائل ده تپوس کوون کړه معنی تزمانه په دې خپويږي چې د قیامت علم د چا سره ده الله سره ده. قال والفاخبرني عن امارات اعمال خبر را کده علامات د قیامت. قال وی فرمایل انت علامت ربتا چې وبځيږي وین ز خپل مولاږي. د دې به ډیر مقاصد دی. یو مقصد دا دی چې وینځي بډېری. دویم مقصد دا دی چې لوریانه به د مور نافرمانه نه کوي. په مور به داسې اډر چلای لکه د وینځي شاباله دار له وکاو دار له لکه زمونږ دی وخت دی بازي لوریانو ته وګوري کنه مور غریب وبدسه ولا مخامخ خبرې نشي کولای چې بو پیو کی کنه د مور غریب نه زړه ایستري. نو دا نافرمان اولاده به سخت ډیر شي. انت لذلما تربتها امور چې یو عاجز مخلوقی کا مور ته سړی ارڅ دا کوي پلار سره خبرې به نشي کولای. دا پلار دې به درته توړي وباسي کا امور چې خو عاجز دی وداسې نافرمان اولاد بډیر. وان تر الحفات العرات تبین غسوک چې په بل بو العرات او بربند بو جامع به سینو العاله توګي بو یو وخت به روټي خوړل بل وخت به نه خوړل. ریا الشاء چرته به ګړې ساتلې په غرونو کې او اوس براغلی خاریا خارتا یتطاولون فی البنیان د یو بل نه به وګدواله کوي په آبادانو کې یو به یو ځای کې بلډینګ جوړوي بل به بل ځای کې. والله د ښار کې چې زه وګورم دا خلک څه ډېرې نه حیران شم ورته ښه پوه شوې که نه. دا د غرونو نه راغلي دا خپوه بله شلېدلې جامې چې ګړې به ساتلې او نن غټې غټې بنګلې او ارک پتین او کروڑ پتین دي. دا څه ناروا نه ده ښه د قیامت اره علامه د دې دپاره نه ګڼي چې دا به ناروا وي پوهېږئ که نه دې خبره باندې ځان پوهه که دا څه ناروا نه ده چې مثلا بلډینګ جوړوي او یا مطلب ښې جامې اغوندي وي د الله دا خو د الله نعمت دی الله پې کړی دی خو علامه د څه شي ده علامه د قیامت ده. داسې نه ګوره چې بل ورځ بلډینګ والا را ایسار کړی امام صاحب را روان کړی مولوي صاحب ویل چې دا ګډې به ساتلې اوس مالدار شو لکه مالدار شو کنه بس الله په رحم شو یا خو چې اوس دین وسره کوي ښه منزل راځي عبادت کوي. ثم انطلق بلال فلبثت مليا ما وقت ګډې زمانہ. ثم قال به ما ته ویل یا عمر اے عمر ته دې ته پويږي من السائل دا ته پوس کوونکی څوک دی؟ قلت ما ته الله ورسول علم الله ورسول پويږي.
قال وی فرمایل فإنه جبريل اتاکم دا جبرائیل امین و تاسو ته راغلی یعلمکم امر دینکم تاسو ته خود کار د دین تاسو رواه مسلم. پته ولګی د صحابه کرام په غیبو نه پوهېدل ځکه ورته پته نه وه. دویم جبرائیل امین ملائکه ټول وزر لري کا الله قرآن کې وایي اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء. نبی علیہ السلام و جبرائیل امین می خپل شکل کې ویل ده له 600 جناح شپږ سوه وزرې وې اسمان کنارې پټې کړې وې خو کله به د انسان په شکل کې راته او ډېر به په کم شکل کې راته د کم صحابي په شکل کې دحیة الکلبی رضی الله عنه. امام نووي د خپل عادت موافق د حدیث معنی کوي ومانا تلد الامتو او معنی د دې چې تلد الامتو ربتها او بزیږي وینځ خپل مولاګي ای سیدتها ومانا او معنی دا ده ان تکثر السراری وینځي بزیت شي اتا تلد الامتو السوریت تر دې چې او بزیږي وینځ خپل سردار بنتن لور لسیدها د خپل سید د پاره. یعنی یو سړی به د وینځي نه بچی پیدا کی هغه د وینځي لور به را پورته شي را غټه به شي اخو به سردار مور به وینځي دا به پیډرونه چلی وبنت لسیدها وبنت السید او لور د سیده ایمان سیدی په معنا د سید کې دا سردار. وقیل غیر ذالک چا نور اقوال په دې کې ذکر کړل. والعالم انا الفقراء وقول ذا قول مليا ما زمنا طويل ډیر زمانہ وکانه ذلك ثلاثه مليا مانس ډیر زمانہ. روایت صحیح مسلم کې هم راغلی دی.